السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د خارج څخه درې څلور واره پوښتنه کړې ده چې بعضې افغانان دلته په قاچاق باندې راځي، بیا دلته چې د ملک پناه ورکول کېږي یا هغه د ملک اقامه او جواز ورکول کېږي، بیا په دې باندې کلمه کفر وایي چې تاسې له دې نه څخه واوړئ، بیا موږ مثلا پناه درکوو. یو خو هغه خلک دي چې د سفارت له لارې په ویزو باندې چې هغو ته خو څه مشکلات وایي نشته، دا چې په قاچاقو راسي دغه خلکو ته نو دی وایي زما ډېر انډیوالان دي هغو هلته د کفر کلمه ورته ویلې ده چې مثلا موږ دین پرېښی د ستاسو په دین باندې یو. دی وایي دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده. محترمه یو اړخ خو د خارج ملک ته بې ضرورته تګ دا نه دي روا، دا چې خلک ځي په قاچاق باندې ځانونه مرګ ته ورکوي او ډېر خلک مړه هم سوله. دا نو هم د ځان سره ظلم دی هم د اقرباو سره. هغه مور چې نه میاشتې دی په نس کې ګرځولی دی او بیا د خپل ځګر شیدې ورکړي دي، هغه دې دپاره نه دي ورکړي چې دی بیا په لار کې په دریابو کې مړ شي. هغې دغه د ژوند یو ثمره او میوه ده، هغه د دې دپاره نه ده رالوی کړې چې دی بیا د خارج په لارو کې په مسافریو کې په ډېر وحشت کې مړ شي. نو محترمه د خپل مور احترام وساته، د خپل پلار احترام وساته، د خپل ملک احترام وساته. دومره سختي او دومره بد حالات هم نه دي چې دلته موږ تاسو ته په دې ملکو کې اسلامي هېوادو کې ډوډۍ نه رسېږي. ډوډۍ رسېږي خو لیکن خواهشات به نه پوره کېږي. خواهشات موږ نه یو مکلف محترمه. خواهشات بیا په قبر کې راته مصیبات زېږوي، خواهشات په آخرت کې راته مصیبات زېږوي. محترمه خواهشاتو څخه تېر شي، د خپل پلار او د خپل مور او د خپل ژوند د قریبانو د هغو د زړو د درد دوا جوړ شي چې هره ورځ موږ جنازې وینو له خارجه را روان دي، نن په دې دریاب کې مړه سول، نن په دې دریاب کې مړه سول، نن کوچنیان مړه سول، نن زنانې مړې سوې. دا هغه خلک دي چې اکثریت د دې دپاره ځي چې خپل خواهشات پوره کړي، ولې بنګلې نه لري، ولې ښه ژوند نه لري. خو دلته همت وکړه دغونه پیسې وګټه، دلته همت وکړه دغومره لاسته راوړنه راوړه. محترمه فقهای کرام وایي حالت د اکراه د زورګیرۍ حالت چې یو سړی څوک زورګیره کړي چې یا دې وژنم یا د بدن یو لاس یا پښه درته پرې کوم یا ډېر وخت قید او حبس در کوم، د کفر کلمه ووایه. نو په دغه صورت کې فقهای کرامو جواز ورکړی ده چې زړه یې مطمئن وي د کفر کلمه پر خوله باندې ووایي، نه کافر کېږي. او دا چې دی هلته پناه غواړي د عیش او د خواهشاتو په خاطر باندې د کفر کلمه پر خوله راوړي، نو خو هغه وژنې نه، بندي کوي یې نه، صرف افغانستان او پاکستان ته بیا راوپسوي، صرف د دنیا په خاطر دی د کفر کلمه پر خوله باندې جاري کوي. دغه سړی نو کافر سو، مرتد سو. دغه سړي ته شریعت 3 ورځې اجازه ورکړې دی چې 3 ورځې یې بندي کړي، کې توبه وکښله، صحیح د کنې مردارې کې مړې کړي، دې ته مرتد ویل کېږي. دا مرتد دی علیاذ بالله. نو دغه څوک دغه کلمه ووایي نو کافر سو، که وروسته بیا ایمان راوړي، تجدید د ښځې سره به کوي، نکاح به تړي او څه عبادتونه چې سوي دي هغه ټول ولاړه لغو سول، په شیله باندې ولاړل، د سره به نور عبادتونه کوي. نو محترمو په دې کې ډېر احتیاط وکړي. دنیا نه ده مهمه، دنیا موږ تاسو ته په لاس راځي، دنیا موږ تاسې ګټو، دنیا موږ نشي پیدا کولی، موږ تاسې دنیا پیدا کولی سو. غریبان یې شپنیان یې بل وخت هغه فیوډالان یې سرمایه‌داران شي. دنیا زموږ تاسو ته دا څو ته راځي، خو دنیا موږ پیدا کړې ده، دنیا موږ نشي پیدا کولی. دنیا نه یې راسي، خو چې ته نه یې دنیا بیا تا نسي راوړلی. نو محترمو دنیا پناه لري، د دنیا په خاطر باندې دومره غټ غټ تکالیف پر ځان ما برداشت کوئ، د دنیا په خاطر باندې ولې د الله ناراضه کوئ، ولې د الله رسول ناراضه کوئ، ولې خپل مور او پلار ناراضه کوئ. بحر رایق جلد 8 صفحه 129 کتاب الاکراه په دې ته مفصل بحث ورکړی ده. دا حالت چې دی دا حالت اخترار نه دی چې دی وایي ما د کفر کلمه پر خوله وویله نو د ضرورت، دا ضرورت نه دی. ضرورت هغه دی چې دې وژني یا لاس څه پرې کوي او یا حبس مدید ډېر وخت یې بندي کوي. بیا نو فقهاو تا ته جواز ورکړی ده چې زړه به دې مطمئن وي، په خوله دا کلمه ووایه، له دښمنه ځان خلاص کړه. دا چې ته د پناه دپاره د ملک د اقامې او د ملک د جواز دپاره کلمه کفر پر خوله باندې راوړې، نو په دې باندې سړی کافر کېږي، ځکه د ایمان هغه تصدیق و اقرار دی. رکنونه هم 2 دي، تصدیق
په زړه اقرار په خوله دا چې دلته تا ورته وویل چې زه نه یم مسلمان علیاذ بالله نو خو یو رکن د ایمان د نستیب کې کافر سوې نو ځکه دا حالات اقترار هم نه دي دې کې محترمو ډېر جدي اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته